اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به خیر او هر ځای چې خوشاله اوسئ. د نننی صورتحال پروګرام سره تاسو قربا ام بشیر عادل حاضر دی. نن به مونږ د منګا د لاک ډاون حواله سره خبره کوو چې د خوشخبری خبر دی او ډیر د خوشاله خبر دی، خصوصا د منګا د خلکو لپاره، عموما د ټول مردان او ټول پاکستان لپاره. کم علاقه کې چې لومبي سعادت خان نومې کس چې دی وفات شو د وایرس حواله سره، د وایرس نه پس چې کم صورتحال دی الته کې سو شو سکیږي او کومه فیصله چې زمونږ ایڈمنسټریشن وکړه چې د دغه علاقې نه مزید لاک ډاون ختم شي او ختم شو، پاغه عمل درآمد شروع شو. په دې حواله سره به خبرې نن کوو. مونږ سره مسرت تاسیس سینیئر تجزیه نگار زمونږ د نننی پروګرام ما سره همکار چې دی اغي حاضر دی. اغي سره خبر کو اساس یک تاسو څنګه طبيعت هم څنګه دی؟ الحمدلله تاسو خیر. ماشاءالله خو تازه تازه نن د خوشاله خبرې تاسو ذکر وکړو چې د منګا کم لاک ډاون ختم شو. دا د مردان د خلکو لپاره او خصوصا د منګا د باشندگانو لپاره ډېر لوی زیری دی، ډېر زیات خوشاله یم په. خیر تاسو د فیصلې ته څنګه ګورئ؟ دا فیصله آیا حکومت یا زموږ ایڈمنسټریشن په سوچ سمجھ وکړه؟ هلته څه صورتحال دی؟ خلکو سره تاسو خبرې که شوي د خلکو څه دغه دی؟ بشیر عادل صاحب څنګه چې تاسو ته علم دی چې کله په 19 تاریخ باندې د سعادت خان د شهادت نه پس حکومت فوري تور باندې دا فیصله وکړه چې د منګا پورا یوسی چې کوم دی د لاک ډاون کې او لاک ډاون په شروع 200 ورځې چې کوم دی لګون ته نرم خو بیا وروستو په تدریج چې کوم دی نو په دې کې اضافه کېدو. ټول لارې کوسه پولیس چې کوم دی اصیل کړی تاسو هغه ته لکه اشاره کوي چې 39 یو کم سلويخ کسان چې په یو ورځ پازیټیو راغله هغه نه پس بیا یقینا بالکل چې کله د 39 کسان نوې مریضان مخې ته راغلل دا یو ډېر الارمینګ سچویشن او ډېر زیات پینیک خور شو. نو حکومت فوري تور باندې دا فیصله وکړه چې دا کوم لاک ډاون دا د نور سخت کړي شي او په دې سلسله کې چې کوم دی نو پولیس د څلورو واړو طرفونه منګا چې کوم مختلف لارې وي هغه بند کړي، الته نفري اعتنایات کړه. دا غي نه پس د یقینا لاک ډاون کې چې کوم دی پریشانې می مشکلات می د خلکو ته ډېر لوی تکلیفونه مو خدا د خلکو د فائدې لپاره دا یو فیصله و او ډېر درسته فیصله و چې هغه حکومت یا انتظامیه چې کوم دی دا فیصله وکړه. دې نه پس من قتل چې بیا مختلف مریضان راتل خو دایګه کمی ډېر مخه ته راغی شو. 13 ورځ چې کوم دی نو دا ان ایچ یو خصوصي ټیم د ډاکټر موین په سربراهي کې د منګا یون کونسل دورا وکړو. هلته هغه د 109 کسانو ټیسټونه واغست. دا وی پرندم کې شو کتا نه بل نه داسې کوم علاج چارواکي چې داګي دا وینا دا چې وشو نو دا غي په نتیجه کې دا ټول ټیسټونه منفي رالل. دا یو ډېر لوی خوشخبری و، ډېر ښه ساين او د دې خوشاله اظهار چې کوم دی زموږ د صوبې وزیر اعلی محمود خان صاحب په خپل ټویټ په ذریعہ باندې ټول پاکستان دا غینه خبر ک. د سره یقینا د منګا خلک بم خوشحالي منګم ډېر زیات خوشاله چې دا یو ډېر ښه ساين دی او د مرز چې کوم دی نو ورځ تر ورځ چې کوم دی هغه کمیږي. دغه وجه وا چې ایڈمنسټریشن نن په دې حواله سره یو خصوصي میټینګ کو. په میټینګ کې دا فیصله وشو چې منګا دا لاک ډاون چې کوم دی دا به ختم کو او په دې سلسله کې چې کوم علاقې دي لومبه به پای کې موږ جراثیم کوش سپریګانې وکړو. اب د جراثیمو نه پاکي کو دا غي نه پس به موږ اساسي کوم نوټیفیکیشن چې د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن له طرف نه زموږ مخې ته دی هغه کې دا وایي چې دا په تدریج به دا علاقه د کوسه علاقې سکلی سم محلي چې دی دا کولو شوي بیا په نیکسټ سټپ کې چې کوم دی کو د دې شاته حکمت عملی تاسو دې ته څنګه ورو دا سکی دي شي دا چې څنګه ما تاسو ذکر وکړو چې فیصله دا شوی دا چې کوم علاقې کولاوي پای کې به داغې نه مخ کې جراثیم کوش سپریګانی کیږي، صفایي به کیږي او داغې نه پس به هغه علاقې رو راکېږي. نو دا زګنم چې دا یو ډېر انقلابي فیصله ده او دا د خبره غمازي کوي چې دغه علاقہ الحمدلله د الله لاک شکر دی چې په دې مرز باندې قابو بیا مونته شو. زه دا تاسو ته وایم چې په دې سلسله کې د مردان ټولو خلکو د مردان ایڈمنسټریشن پولیس انتظامیه چې څونه د مردان سره تعلق دا او خصوصا د موږ پاک فوج په دې کې کوم رول او کوم رغا دا ټول خلک د مبارکباد مستحق دي چې دی په ځان باندې تکلیف تیر او دا تکلیف چې کوم دی نو موږ په ځان باندې د خپل ځان د لپاره تیر ک. زه د منګا خلکو تم خراج تحسین پیش کوم چې هغه ډېر لوی قرباني ورکړه. هغه یقینا موږ ته هغه تکالیف او مشکلات او احساس ته په دې دوران کې هغه ډېر زیات کړي دلی به ډېر زیات به تنګ شوي
خدا فیصله د دورس دغه نتایجو حامل وه او دا دی الحمدلله موږ د هغې نن نتیجه په دې زیري په دې خوشحالۍ کې وینو چې زمونږ هغه طویل لاکډاون چې کوم دی هغه ختم شو. حسي صاحب ډېره مهرباني ګرانو کتونکو تاسو حسي صاحب ته زیه واورېده او هغې دا خبره وکړه چې رقم لاکډاون په تدریج ختمېدو والا دی څه ختم شو څه به مزید ختمیږي د هغه علاقې خلکو واقعي چې ډېر صبر وکړو ډېر د همت نه کار واغېسته او موږ هغې ته مبارکي هم نن ورکوو او دا څنګه چې حسي صاحب وایي چې دا کم لاکډاون کې دي سختې تېرې کړې دا د ځان دپاره دي تېرې کړې د قوم دپاره تېرې کړې د ملک دپاره تېرې کړې هغه ادارې کوم چې شپه ورځ دغلته ډیوټۍ کړي زموږ د فاک فوج رونه زموږ پولیس رونه هغې هم ډېرې سختې تېرې کړي دي موږ ته دا ریپورټ شوي دي چې د هغې د چای او ډوډۍ ډېر په ګرانه زموږ انتظامي یا هغې په خپله بندوبست کړی دی خو کله چې په قومونو سخته راشي نو دا ټول چې دي نو دا به مونږ دغسې په یو ځای په یو پیج به یو او دا به تېرو ځکه چې مونږ یو زموږ ملک دی چې زموږ ملک دی نو مونږ یو په دې خبرو سره مونږ نن تاسو نه اجازه تلو د سبا انشاءالله که جون وي بیا به تاسو سره حاضري چونکې نن سبا د کرونا وایرس حوالې سره خلک اپډیټ غواړي نو مونږ بار بار هم په دې باندې د خبرو کوشش کو او خپل کوم موږ سره معلومات تاسو سره شیر کولو کوشش کو ډیره مهرباني د ځان ډیر خیال ساتئ تر څو پورې چې دا وبا د خپل کورونو کې اوسئ خپل ماشومانو سره اوسئ خپل لاسونه بار بار وینځئ د خپل صفای خیال ساتئ